السلام علیکم ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. ملګرو موږ یو ویډیو جوړه کړې وله د رمز ګذاري په اړه وله، څنګه رمز ګذاري جوړ کړو، یو داسې دغه چې هغه رمز ګذاري کوډ کړو، یوه لیکنه. نو هغه ویډیو فلحال موږ په چینل کې خرابه شوې وله، یعنې خرابه پورته شوې وله. نو د هغه په اړه موږ بله ویډیو جوړه کړه. راځو ملګرو دلته به رمز ګذاري صفري کوډ ځینې خلک ورته وایي چې په شفر باندې پوهول کېږي، ځینې همداسې نور څه ورته وایي. زه راځم دلته لینیر راخلم، میشټوپرین. د هغه څخه وروسته به یو دانه ایډیټ ټیکسټ، دا به داسې میشټوپرین کړو او دا به ورټیکل کړو ورته. یوازې طریقه درکوم، ډیزاین بیا تاسو ورکړئ. یو بټن، یو همبل او دا بټن داسې راښکته کړو. دلته زه دغه پکې ږدم، منځ ته یې راولم. زه یو څو آیکانونه راخلم، تر هغه پورې ویډیو دروم. ملګرو راباسو دلته یو څو آیکانونه زه ورته انتخابوم. یو دغه، دا د کافي، یو هم مطلب دا د شیر، یو دغه. نو دې ته یو څه فاصله ورکوم، 5 له دغه طرف څخه. خیر، راباسو ملګرو دلته به یو دانه بل هم راواخلو، دغلته. دا به سنټر کړئ، په دې کې به دغه کېږدئ. راځو دغه بټن ته، دا بټن داسې هم یو کوو او دغه هم یو کوو. دغه یو کوډ د ملګرو دغې لارې څخه کوډ کېږي. نو دلته به ایډیټ ټیکسټ کومه چې تاسو ایډیټ ټیکسټ وي هغه به ورته انتخاب کړئ. ما فلحال نمبر 1 ده، هغه به ورته انتخاب کړئ. او دلته ټیکسټ ویو دلته به راسئ چې په کومه دغه کې د کوډ ښکاره شي. نو زه ورته وایم چې په لومړنۍ ټیکسټ ویو کې د څه شي ښکاره شي، دا کوډ دې پکې ښکاره شي په دغې ټیکسټ ویو کې، کوم کوډ چې زه ور اچوم. نو دغه فلحال همدا کار شولو. اوس موږ غواړو هغه کوډ بیرته خلاص کړو. کوډ موږ ور اچولی شي فري کوډ، هغه بیرته خلاص کړو. د هغه لپاره دغه کوډ ده، دا هم هماغه کیسه. دلته به ایډیټ ټیکسټ ورته انتخاب کړئ، دلته به چې په کومه لیکنه کې خلاص شي. نو له دې ځای څخه اوس ملګرو راځو دلته د شیر دغه ته چې لیکنه شیر کړي یا هم مطلب کاپي کړي. دا که کوم نه خیر، بیا هم زه دې لپاره کوم چې دا موږ زیاتو نورو ویډیوګانو کې هم دا کار استعمال کړی. نو زه یې فلحال یوازې په دې کې استعمالوم. دلته به ټیکسټ ویو ورته انتخاب کړئ، که میسج ورکوئ ورکړئ، که نه ورکوئ. دلته مطلب ورته لیکم چې شیر کېږي. دلته یې میسج ورلره ورکړئ چې کوئ. یا بښنه غواړم ملګرو، دا ایمیل ده. خیر، دا ایمیل دلته به راسئ، بېرته به هغه ایکن ورلره ورکړئ، د شیر ایکن دلته. اوس راځو کاپي کوو یې موږ لیکنه. دلته راسئ، دا د کاپي بلاک ویو برخې ته به راسئ، ګیټ ټیکسټ، بېرته دلته به ټوس سره انتخاب وکړئ. ورته لیکم چې کوډ کاپي شو، کوډ کاپي شو. دلته به ټیکسټ ورته انتخاب کړئ. هغه څخه وروسته ایمیل
چیرې تاسو غواړئ چې ایمیل یې کړئ نو راسئ دلته دا خوندور بلاک و نه اول دلته به راسئ دا د ایمیل دغه دا به راواخلئ یو برخې ته بېرته راسئ دغه ځای کې به میسج په ځای کې به دغه ورته انتخاب کړئ او له هغه څخه وروسته دلته راغځئ دلته به راسئ ویو برخې ته ښکته به راسئ دغه به کاپي کړئ دا به هم ورته انتخاب کړئ دا هم یعنې چې په دې دواړو کې کوم لیکنې دي هغه د دواړه له سره شي پاکې دي شي هغه څخه وروسته به راسئ ملګرو دغې برخې ته دلته چې کله راغلی یم تاسو به یو دانه سټرینګ بولین جوړ کړئ دلته به راسئ دا بلاک بیا هم دلته دغه دا بلاک بیا دلته دا بدلې پکې کېږدئ او دغه بلاک د بولین دا بلاک به راواخلئ په لومړني کې ترو په دویم کې فالس راځو ویو برخې ته زه ورته وایم چې کله ورځه اوله ور کلیک وکړم نو لومړنی بټن دې څنګه سي پټ سي او دوهم بټن دې ښکاره سي دغه بټن دې پټ سي دغه دې ښکاره سي چې کله ورځه به اوله ور د کلیک وکړم بیا دا کاپي کول دی یوازې دغلته دا ښکاره کړئ او دغلته دا پټ کړئ او را بسئ ون کریټ برخې ته دلته دغلته دوهم بټن پټوو او د دغې رنګ به هم ورلره سپین کړو راځو زه کاریال رانومه تر هغه پورې ویډیو بندوم راځو ملګرو ګورئ خلاصوئ یې نو تاسو ګورئ ملګرو زه دلته کوډ کول زه دلته یو څه لیکم مطلب دلته لیکمه په انګلیش افغان نو په کوډ کول باندې کلیک کوم نو تاسو ګورئ موږ ته داسې یو شفري کوډ راواړولو دا رنګه مطلب زه اضافه هم کولی شم مطلب ورته لیکمه سباون خان دا داسې یو شفري کوډ موږ ته راواړو چې په دې باندې پوهول ډېر سخته دي نو دا کوډ زه اوس کاپي کوم نو کاپي شو له هغه څخه وروسته زه غواړم چې دا کوډ مطلب داسې یو کوډ موږ ته څوک راولېږي چې موږ نه پوهېږو نو موږ به څنګه خلاصوو چې دا کې څه لیکلي دي نو راځو دا به واړو دغسې بټن به ووهو دغه بټن به ووهو او بیا به راسو په دې بټن به کلیک ورلره وکړو دلته به هغه نوم چې کوم کاپي کړی و پیسټ به یې کړو پکې دغه کوډ مو چې کله پکې پیسټ کړو نو راځو په دغه ځای باندې به کلیک ورلره وکړئ دغلته تاسو ګورئ سباون خان هغه یې راوړو دې ته رمزګذاري یا هم ویال رمز ورته وایي یا هم شفري کوډ ورته وایي نو خدای دې وکړي ځینې کسان یې ټکسټ ویو ته هم لګوي په کاریال کې چې د هغه په واسطه باندې بیا کاریال نه هغه کېږي مطلب خلک تغیرات نشي پکې راوستلی نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي په تېره ویډیو کې څه غلطي وشوه نو چینل سبسکرایب کړئ موږ یو بل چینل جوړ کړی ده په د سکیچویر صفري زده کړې دي نو هغلته هم پکې جوین شئ تر څو صفري زده کړئ هم تاسو سکیچویر سره بلدتیا پیدا کړئ چې څه شي دا کوم شیان دي پکې موږ د هغو زده کړې دلته پکې نشروو صفر په صفر باندې تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ د خدای په امان